الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم مسلمانانو، تیر درس کې د دې باره کې چې عام طور انسانان بیا خاص مسلمانان چکر ته ټور ته داسې رحلې ډاګونو ځنګلونو غرونو ته وچو ته کوي، د هغې د آدابو باره کې خبره شروع وه او ځینې هغه احکام چې هلته انسان ته مخې ته راځي او د هغې باره کې انسان باید څه وکړي، بیا خاص کر مسلمان انسان باید څه وکړي. نو د مونځ خبره شروع وه او مونځ کې بیا مختلف مسائل چې یو د هغې مسایلو نه دا و چې کله یو انسان مونځ کوي نو عام طور خو په ډاګونو غرونو ځنګلو کې د جومات انتظام نه وي، نو خلک عام یو ځای کې مونځ وکړي چې پاک ځای، نو یو په هغې کې دا حکم و چې کله انسان سجدې ته ځي او هغه د سجدې په ځای باندې تیږې میږي شوینه پراته وي، هغه به څومره حده پورې دته اجازت شته دی چې هغه پاک کړي او هغه د سجدې ځای ځان ته برابر کړي. او بل پکې دا مسله وه چې دغه پاکول به څه وخت کې کوي، د قیام په حالت کې، د سجدې په حالت کې، سجدې ته د ورتلو په حالت کې، د کېناستو په حالت کې، او چې کله دغه سجده وکړي نو د هغې سجدې کولو په وخت کې به بیا د تندي پورې پوزې پورې څه ونښتل، یا وړې ګټې یا خاوره یا خټه، هغه به د سلام نه مخکې پاکوي که سلام نه اړوو نه به یې وروسته پاکوي. د ابوداود روایت دی چې نبي علیه السلام فرمایي چې لا تمسح وانت تصلي، چې د مانځه په دوران کې به ته دا پاکوي نه. کله به یې پاکوي؟ د مانځه نه وروسته. فإن كنت لابد فاعلا، که حتما دې کار کول ته ضرورت وي، ستا ډېر مجبوریت وي، تا تنګی یا هغه خاورې خټې په سترګو باندې راځي داسې راخویږي ورباندې، نو فواحدتا بیا یو ځل درته اجازه شته چې داسې وکړي، بس نور بیا داسې ورته نښتله او بیا داسې صفا کول ډېر نه. نبي علیه السلام دا وکړه. او د بخاري شریف په روایت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا روایت نقل و چې فی الرجل یسوي التراب حیث یسجد، چې نبی علیه السلام د هغه چا باره کې چې هغه د سجدې ځای ځان ته برابروي، نو نبی علیه السلام چې ان كنت فاعلا فواحدة، که دې کار ته ضرورت دی او حتما کول غواړي نو یو ځل یې وکړه. او د جابر رضی الله عنه په روایت کې هغه وایي چې ما د نبی علیه السلام نه پوښتنه وکړله چې مونځ کې به دغه تیږې دغه ګټې صفا کوم که به یې نه صفا کوم؟ نبی علیه السلام ورته چې واحدتون، چې یو ځل اجازت شته، که دغه یو ځل یې مونه کې دا ستا دپاره بهتر دی. او د څه شي نه درته بهتر دی؟ وایي د سلو اوښانو نه، چې هغه ټولې اوښانې ډېرې قیمتي او ښې اوښانې. اوس د دغې احادیثو په بنا کې بیا د علماء کرامو اختلاف او د دې احادیثو نه د هغوی اخذ او استنباط څه او څنګه. ابن حجر رحمه الله، امام نووي رحمه الله وایي چې په دې د ټولو علماو اتفاق دی چې دغه تیږې صفا کول دا مکروه دي، تیږې ازغي نور شوي دي. نو دې کې دوه خبرې شو. یوه خبره دا چې د پاکولو اجازت چې دی دا د مانځه نه مخکې شو، چې انسان مونځ ته ودرېږي او د واقیم الصلاة یا د اقامت الصلاة تقاضا هم دا ده چې د مونځ ته د ودرېدو نه مخکې انسان باید چې هغه ټول شواغل چې کوم ستا ذهن توجه خرابوي هغه باید چې د هغې وخت نه مخکې لرې کړي. نو چې ته کله مونځ ته ودرېږي د سجدې حالت شي، د قیام حالت شي، بیا به ستا ذهن کې دام نه چې راټیټ شم دا به پاکم دا تیږه دا مې دا نو هغه ذهن به صفایي. نو چې کله ودرېږي د ودرېدو نه مخکې پاک.
بیا چې کله د مکروه خبر امام نووي رحمه الله کوي نو ضرورت ورنه بار شو چې ضرورت یو د هغې نه بغیر سجده نه کیږي یا هغه اندامونه چې نبی علیه السلام د هغې باره کې فرمایي چې امرت ان اسجد علی 7 اعظم چې ما ته د الله د خوا نه امر شوی زه په اندامونو باندې په هډوکو باندې سجده وکړم نو چې هغه تندی او پوزه نه لګېږي د هغه ځای د ناوارۍ د وجې نه یا د هغه تیږو د وجې نه یا د ازغیو د وجې نه یا د بل څه مشکل د وجې نه نو بیا خو هغه ضرورت شو په خپله دغه کراهت پکې ختم شو ابن حجر رحمه الله بیا د امام نووي رحمه الله په دې خبره باندې داسې یو قول یو تعلیق پیش کوي چې هغه وایي چې امام نووي رحمه الله دې ته مکروه وایي نو په دې کې څه خبره شته ابن حجر رحمه الله وایي امام خطابی رحمه الله په معالم التنزیل کې د امام مالک رحمه الله نه دا قول نقل کړی دی چې امام مالک رحمه الله دا پروا نه کوي او امام مالک رحمه الله په خپله باندې وایي دا کار کوي د سجدې په وخت کې بیا غذای صفا کولو بیا ابن حجر رحمه الله د امام نووي رحمه الله د قول باره کې وایي بلکې د امام نووي رحمه الله باره کې وایي گویا کې د امام نووي رحمه الله ته دا خبر دا حدیث نه دی رسېدلی نو ځکه هغه ویلی چې دا مکروه دی ځکه چې کله صحیح حدیث راشي نو ټول امامان او د هغوی متبعین دا وایي چې اذا صح الحدیث فهو مذهب ځکه علما کلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه حدیث خلاف نه کوي چې کوم حدیث هغه ته ثابت شي هغه ته ورسیږي هغه ور باندې پوه شي او بیا دې موایي چې نه داسې نه ده ځکه چې د علماو په دې باندې اتفاق دی چې کله د نبی علیه السلام خبره راشي هغه ورکې خپله خبره کوي نه او که چېرته ورته حدیث نه رسېدلی او خبره یې کړي بیا هم یو عام خبره کړې ده چې د ټولو امامانو نه دا اقوال نقل دي چې کلم صحیح حدیث راشي او زما خبره د حدیث خلاف شوی هغه پرېږدي دا اوس دې ته ادب الخلاف وایي ابن حجر رحمه الله داسې ونه ویلی چې امام نووي رحمه الله په څه باندې نه پوهېږي هغه دا خبره غلطه کړې ده وګوره د حدیث خلاف یې کړی دی د امام نووي داسې دی دا داسې دی نه د هغه دپاره یې عذر ولټولو وایي فکأنه لم یبلغ الخبر وایي ګویا کې هغه ته دا خبر رسېدلی نه دی هغه په دې حدیث ته هغه ته رسېدلی نه دی نو زموږ د موضوع نه بار که موږ دې ته سوچ وکړو موږ ته هم دا ادب پکار دی چې کلم د یو امام کلم د یو عالم خبره د حدیث نه خلاف راشي موږ به وایو چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ده دا د نبی علیه السلام نه صحیح حدیث موږ ته په صحیح طریقه باندې را رسېدلی دی د فلانکي عالم د فلانکي امام خبره د دې حدیث نه خلاف ده کیدای شي هغه ته حدیث نه رسېدلی دا اوس ادب دی دغه یو حدیث په وجه باندې هغه کې داسې نورې خبرې پیدا کول چې هغه د حدیث خلاف کړی دی او هغه د حدیث نه دا کړي نه موږ ته څه پته اوس علم دا یو دریاب دی علم به یو چاته به حاصل شي او چاته به حاصل نشي ډیر وخت داسې چې لکه عربي کې یو متل دی وایي قد یوجد فی النهر ما لا یوجد فی البحر وایي بعضې په وخت کې په وړو کې نیر کې داسې یو څه پیدا شي قیمتي څه چې هغه په غټ بحر کې پیدا نشي نبی علیه السلام فرمایي چې رب حامل فقه الی من هو افقه منه دغه ټول آثار دغه ټولې خبرې ذهن کې راوستل او بیا دا ویل چې هغه دغه حکم دغه فیصله دغه خبره په خپل اجتهاد باندې کړې ده اجتهاد یې کله وکړه چې کله ورته خبر نه ورسېدلی اجتهاد یې کله وکړه چې کله د خبر او د حدیث په صیغه باندې هغه داسې پوه شي چې دې کې کراهت پروت دی دې کې حرمت پروت دی او حالا چې په هغې کې کراهت پروت نه نو هغه اجتهادي فیصله چې د حدیث د نه رسېدو په صورت کې یا د حدیث نه د هغه چې فهم اخیستو په صورت کې نو هغې کې به موږ هغه علما معذور ګڼو د دې وجه نه زموږ علما مشرانو علماو دې باره کې کتابونه لیکلي دي لکه رفع الملام عن الائمة الاعلام دا کتاب نور کتابونه ځکه چې زموږ د دین امامان چې دي هغوی کله هم داسې نه کوي
چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث رد کی نه د نبی علیه السلام حدیث رد کول هغه نه منل په هغه باندې عمل نه کول دا د ټول امامانو په ذهن کې په کبیره ګناهونو کې غټه کبیره ګناهونه خو د دې امکان شته چې هغه ته حدیث نه رسیدلی ځکه چې هغه وخت سره دغه علم داسې راټول شوی نه و لکه چې اوس د بخاري شریف حدیثونه په بخاري کې دي او داسې مسلم او دا څومره کتابونه څومره وسایل چې نن سبا موږ سره په مخ کې دي هغه وخت سره دومره وسایل او دومره علم لیکل شوی په کتابونو کې راغونډ شوی خو نو چاته چې حدیث شریف ورسیږي د هغه د پاره دا پکار نه ده چې هغه د نبی علیه السلام د خبرې خلاف وکړي که هغه هر څوک امام مالک رحمه الله به ویلي كل يؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر ټول علما همدغسې اقوال نږدې پیش کوي خاص کر کوم چې دا څلور امامان دي مشهور امام ابو حنیفه رحمه الله امام احمد بن حنبل رحمه الله امام مالک رحمه الله امام شافعی رحمه الله ټول داسې اقوال پیش کوي چې كل يؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر نبی علیہ السلام قبر ته اشاره کوي چې د هر چا خبره د اخیستو د پرېښودو ده ځینې خبرې به مني ځینې به نه مني خو د دې قبر والا خبره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره چې ده هغې کې دا نشته چې وایي منم یې وایي نه منم ځکه د هغه خبره اصل د الله خبره بیا ابن حجر رحمه الله چې دا وایي چې فکأنه لم یبلغ الخبر په امامانو باندې دغسې ګمان پکار دی دا خبره چې نه خبر ورسېدلی و خو د هغې باوجود امام نووي رحمه الله خلاف کړی دا خبره نه کوو دا زمونږ حق نه دی بلکې هغه ته موږ دغه عذر لټوو چې هغه ته را خبر رسېدلی نه و یو سړی و چې دا دومره امام نو بیا ورته څنګه خبر نه و رسېدلی اوس دې خبرې ته وګوره چې عمر ابن خطاب رضی الله عنه د هغه امامت د هغه فضیلت هغه ته د جنت زیری ورکول د قرآن کریم څلور ځلې وحی د هغه د رأی مطابق نازلېدل نبی علیه السلام د هغه باره کې فرمایي چې دا ملهم دی دته الله الهام کړی دی دا چې نبی اسلام هغه باره کې فرمایي چې شیطان ستا نه لارې چې ما سلک عمر فجا الا سلک شیطان فجا غیر فج دغه ټول راغونډ کا او بیا د استئذان باره کې چې کوم حدیث دی چې الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فرجع چې درې وارې به اجازت غواړي که اجازت درته وشو ښه په حقه ونه شي بیا بېرته واپس شي دغه حدیث ابو موسی رضی الله عنه ته یاد دغه حدیث عام صحابه ته یاد عمر رضی الله عنه ته حدیث نه ورسېدلی دا خو د عمر رضی الله عنه په شان کې تنقیص او کموالی نه دی دا د هغه د علم د هغه د تقوا د هغه د دیندارۍ د هغه د جنت ته تلو باندې هغه زیري د دې ټولو په حق کې کومه نیمګړتیا نه ده کوم نقصان نه دی نو که په امامانو کې امام ته یو حدیث ونه رسېږي هغه د خپل اجتهاد مطابق فیصله وکړي یو اجتهادي حکم او یو فتوا ورکړي دې کې خو څه ناشناوالی نشته بیا دغه خبره چې پوزې تندي پورې کومه خاوره دوړه ونښلیږي نو دا به د سلام نه مخکې پاکوي که وروسته به پاکوي مخکې د هغې باره کې حدیث وویل شو نو ابن مسعود رضی الله عنه د دې مسلې باره کې وایي دا یو جفا ده دا د حق نه جداوالی دی دا بې ځایه کار دی چې یو سړی څه وکړي بار بار خپل تندی پاکوي او د مونځ نه لا فارغ شوی نه دی او هغه بار بار خپل تندی پاکوي بله مسله چې د دغې چکرونو په وخت کې او بیا په هغې کې چې د مونځ کوم احکام دي د هغې په وخت کې هغه دا دی چې خوله پټول سړی سفر ته تللی ګردي دوړی هوا تیزوي عام طور خلک چکرو ته یخو ځایونو ته ځي د یخنۍ د وجې نه نور داسې خبري نو د هغې باره کې د عذر نه په اخوا حکم دا دی چې په مونځ کې به خوله نه پټوي ابو هریره رضی الله عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي امام ترمذی رحمه الله په کتاب الصلات کې او امام ابو داود رحمه الله په کتاب الصلات کې دا حدیث ذکر کړی
چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وان يغطي الرجل فاه. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوه شیونو نه نهي فرمایلی ده. د څه شي نه؟ یو د دینه چې عن السدل في الصلاة چې په مونځ کې سدل وکړي. سدل څه ته وایي؟ چې جامې داسې ځوړندې پرېږدي. مثلا سړی رومال په اوږو واچي او داسې دواړه را پرېښي چې کله رکو ته لاړ چې هغه ته داسې شړپي کړي، یا نور جامې داسې چې هغه د دنه داسې زنګېږي او داسې لکه پرده چې پکې سره هم داسې خوځي را خوځي. نبی علیه السلام د دې نهي فرمایله چې د هغې مختلف صورتونه کېدلی شي. په څادر کې کېدلی شي، په دا غټه چپن کې کېدلی شي، جامو کې کېدلی شي، په هر څه کې کېدلی شي. د ژمي چې کوم لباس هغې کې اکثره راتلی شي. دویم چې وان یغطي الرجل فاه، وی نبی علیه السلام د دې نه نهي فرمایله ده چې یو انسان خپله خوله پټه کړي. عام طور دا حکم دی، خو موږ یې د سفر د دغه چکرونو او د رحلو په احکامو کې ذکر کوو چې هلته له دې احتمال زیات راځي. نو په دې کې به وایي د مونځ په دوران کې به انسان څه کوي؟ خوله به نه پټوي. د مونځ په دوران کې به خوله نه پټوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ور باندې حدیث دلیل دی. نو یغطي الرجل فاه څه معنا شوله؟ چې دا به خولې ته داسې څاچي نه، که هغه په څادر باندې داسې پټوي، که په رومیل باندې پټوي، په بل شي باندې پټوي. دې ته تلثم هم وایي. نو دغه تلثم چې دا علما وایي دا مکروه دی. خو څه غلطه؟ الا من علتین، که چېرته یو علت موجودي، یو ضرورت موجودي، نو هغه به د هغې قاعدې دلالت چې الضروريات تبيح المحظورات، هغه به بیا ورنه یو استثنایي حکم وي. عام حکم دا دی چې ضرورت نه وي خوله پټول دا صحیح نه دي. اوس سدل چې په دې حدیث شریف کې ذکر شو، د هغې مختلف طریقې یا مختلف حالات. هغه یو دا دی چې انسان یو غټه جامه واغوندي او لاسونه ورکې لاندې داسې پرېږدي لکه چپني، داسې په دغه راواړئ او دا لاسونه په دې لستوړو کې نه باسي. نو هغه هم داسې پرېږدي چې کله رکوع ته کوزیږي هغه لستوړي ونه داسې زنګېږي، یا هغه دسمال چې داسې واچي او عامه کپړه هم په دې اوږو باندې اچول، یا لاسونه ترې رایستل، او یا داسې جامې ځان نه تاپیرول چې لاسونه ترې نه راوځي، لکه څادر ځان نه ټول راچاپېر کړي او هغې نه لاسونه نه راوځي چې لکه یا لاسونه اوچتئ یا په ږدي یا رکوع ته ځي چې لاسونه ونه راوځي نه. نو دا هم چې ډېر سخت ضرورت دی د دې نه منې راغلې ده. بیا د مونځ باره کې نور احکام چې هغه په سفر کې او په حضر دواړو کې دي، بیا به انشاءالله بل درس کې د هغې باره کې خبرې وکړو. خو دې درس کې موږ د زړو خبرو یا د مخکینی درس د تکراري خبرو سره سره دا دوه خبرې وشولې، بلکې درې خبرې چې خوله پټول په مونځ په دوران کې دا صحیح نه دي، او لاندې جامې پرېښودل سدل دا صحیح نه دي، او د مونځ په دوران کې چې په تندي پورې کومې خاورې ونښلېږي هغه بار بار پاکول صحیح نه دي، او د سجدې ځای بار بار په لاس باندې برابرول دا صحیح نه دي. او دا ټول هغه شیونه چې د انسان توجه خرابېږي او د انسان کې عاجزي کموي او د الله ته چې کومه خشوع پکار ده، کومه توجه پکار ده، هغه په مونځ کې خرابوي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.